اسې که تاسو خیال وکړئ په بعضې وخت کې د خلق خدا حالات چې موږ وینو ډېر زیات خفه شو، هغه ته ډېر زیات تکلیف وي، د هغه بېوسي وي، پیسې ورسره نه وي، د کور خرچې ورسره نه وي، مسایل ورته په کور کې ډېر زیات وي، ډېر زیات غربت وي. نو چې داسې خلک موږ وینو موږ ته ډېر زیات دک محسوس شي او ډېر زیات خفګان کوو. بعضې وخت کې د دغه خلکو وس هم نه رسي چې د هغه سره څه ناڅه ښېګړه وکړي، بس زیات نه زیات هغه ډېر زیات خفه شي، په خپله باندې روټۍ ونه خوري، د حالاتو نه ګیلې وکړي. داسې وخت کې څه کول پکار دي چې تاسو یو غریب سړی وینئ، بېوسه وینئ او ته په خپله باندې خفه کېږې او د هغه سره دې د وس کولو توفیق نه وي. یاد ساتئ د دې مسلو حل پیغمبر علیه السلام راایستی دی او هغه داسې چې په یو وخت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته په معاشره کې ژوند کې او معاشره خوالي طرف ته بوځې، نو یاد ساتل اولنې اصول دا دی چې ته به سلام کولو کې په خلکو باندې مخکې کېږې، د دې سره معاشره ښه کېږي. لکه داسې چې یو سړي په کور کې جنګ کړی دی او ډېر زیات غوسه دی د کور نه په شر باندې راووتلو او دغه وخت کې ته هم د کوره راوځې او مخې سره په هغه باندې سلام وکړې، د هغې سره غوسه ختمیږي، ستا سره ملاقات کوي، د هغه ذهن د هغه فکر د هغه جنګ جګړې د غوسې نه وځي. نو سلام کول د ټولو نه وړاندې ضروري دی. تاسو کوشش کوئ چې په یو انسان باندې مخکې کېږي او په هغه باندې ته سلام کوئ. دویم اصول ډېر زیات مضبوط دی او هغه دا دی چې په کوم ځای کې ته پاتې کېږې ستا سره شاوخوا څلوېښت کورونه یعنی ستا همسایه، نن سبا خو بیا زه ویم چې یاره حالات خراب دي، څلوېښت نه جو 20 کورونه، 20 نه جو 10 او که 10 نه 15 کورونه خو چې خامخا ستا ښی طرف ته ګس طرف ته ستا کم همسایه پاتې کېږي، پکار دی چې ته د دوی د کور د حالاتو نه خبرې، د هغوی په کور کې کم پرابلمز دي د هغې نه ته خبرې، د هغوی په کور کې کومه بیماري د هغې نه ته خبرې، د هغوی په کور کې کم مسایل وي د هغې نه ته خبرې. که چېرې ته نه یې خبره نو یاد ساته ته د همسایه حق نه ادا کې او کم سړی چې د همسایه حق نه ادا کوي یاد ساته چې هغه ته به ډېر زیات پرابلمز راځي، هغه به ډېر زیات په خپله په مشکلاتو کې وي. نو هغه داسې چې ستا خواته کم ښی طرف ته یا ګس طرف ته همسایه دی، ته چې څه ټایم روټۍ خورې چې د هغې نه وړاندې ته سوچ او فکر وکړې چې زما د همسایه به روټۍ خوړلي، آیا دوی چې وده کېږي دوی ته روټۍ شته، د دوی رزق شته او که نشته؟ که ته د دې نه ناخبره یې ته یو نااهله انسان یې، ته یو بدقسمته انسان یې او د دې پوښتنه به ستانه کېږي او ته په ژوند کې په مخکې وړاندې نشې تللی. ستا ګس طرف ته یا ښی طرف ته یو کور دی، په هغې کې یو بوډۍ ښځه ده، هغه بیماره ده د ډېر وخت نه، چې تا ته د هغې معلومات وي چې یاره د دوی د ټیبلیټس یعنی د ګولو اخیستلو وس کېږي که نه، دا چې اوده کېږي نو د دې ګولۍ خوړل ضروري دي، دی به دا ګولۍ خوړلي که نه به یې خوړلي، چې د دې نه ته خبرې. همدغه رنګې ستا په معاشره کې ته چې کوم ځای کې پاتې کېږې، ستا یو همسایه د هغوی کره غم شوی دی، د هغه والد صاحب وفات شوی دی، ته چې روټۍ ته کېناستې یا ته اوده کېږې د دې نه وړاندې تا د هغه سره ملاقات کړی دی، هغه له دې ډاډګیرنه ورکړې ده، هغه له دې تسلي ورکړې ده چې دا حقه لاره د ستا والد صاحب وفات شوی دی، الله دې خیر وکړي، موږ به ټول په دې لاره باندې ځو. که دا ډاډګیرنه تا هغه له نه یې ورکړي او ته راغلې په خپله اوده کېږي او روټۍ دې وخوړه، ته د همسایه حق نه ادا کوې. نو یاد ساتئ دوستانو، که تاسو په ژوند کې په مخکې وړاندې تلل غواړئ نو په دې اصولو باندې به عمل کوئ، نو هله به په ژوند کې په مخکې وړاندې ځئ. همدغه رنګې یو ریسرچ شوی و 15 کاله مخکې په یو کاڼي باندې څه لیکل شوي وو، لیکل څه شوي وو، دوی بیا په دې باندې ریسرچ کړی و، مختلف قومونو په هغې باندې ریسرچ کړی و او د هغې نه بیا دا فیصله راووتله چې په هغه کاڼي باندې لیکلي وو د هغه وخت چې حالات ډېر زیات خراب دي او په دې حالاتو کې ژوند تېرول ډېر زیات مشکل دي. نو یاد ساتئ په هر دور کې هم دا خبره چلیږي چې حالات ډېر زیات خراب دي، خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، ډېره زیاته ګراني ده، ژوند به موږ څنګه تېرو، دې تکلیفاتو نه به موږ ته به خلاصې څنګه میلاویږي، دا پیسې را روانې دي، موږ ته څه کول پکار دي، موږ ته دا کول پکار دي چې زه د خپل همسایه پوښتنه وکړم، ته د خپل همسایه پوښتنه وکړې، دې سره غربت کمیږي، د دې سره مشکلات کمیږي، دې سره چې د خلکو کم خفګانونه دي، کم نفرتونه دي، هغه ختمیږي. زه به د خپل همسایه خیال ساتم او ته به د خپل همسایه خیال ساتې، د دې سره به موږ په مخکې وړاندې ځو او زموږ معاشره به خوالي طرف ته ځي. زموږ مین پرابلم دا دی چې د کم سړي سره پیسې وي دغه سوچ دا دی چې زما سورسز سیوا شوله، ما سره پیسې سیوا شولې، موږ گاډۍ بدلوو، موږ کور غټوو، د یو جریب نه 2 جریبه، د 2 جریفو نه 3 جریفو ته یې موږ رسوو. اوس دوستانو یاد ساتئ دا کم مال دولت چې موږ له الله تعالی راکړی دی، دغه مال دولت به موږ استعمالو، په دې باندې به موږ
جنت ګټو. په دې باندې به موږ د الله تعالی زړه ګټو او د الله تعالی زړه هله ګټلی کېږي چې موږ د خلکو، د همسایه، د رشتہ دارو، د یار دوست زړه وګټو.